د نن سه شنبه ورځ لاند او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال صلاحکار محترم محمد ابراهیم حکمت په کابل ښار کې د اصناف ټولنې له استازو سره لیدلي. یا د لیدنې کې د اصناف ټولنې استازو د مالیاتي اسنادو د بررسۍ، د جوازونو د ورکړې او تمدید، د تبلیغاتي لوحو د نصب او یو شمېر نورو برخو کې خپل ستونزې او وړاندیزونه شریک کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي ترکمنستان هیواد ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د وزیرانو شورا له مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرودوف سره کتلي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې جنوبي کوریا له افغانستان سره د خوراکي ملاتړ او د لوږې د مخنیوي په موخه $4 میلیونه مرسته کړې. یاد هیواد تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره $1 میلیون مرسته کړې وه. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د افغانستان وضعیت په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په غبرګون کې ویلي هغه غونډې چې په افغانانو یې د پریکړو د تپلو هڅې کیږي بې ګټې دي. دوحه کې د اسلامي امارت سرپرست سفیر محترم ډاکټر محمد نعیم له یو شمېر هغو افغان سوداګرو سره لیدلي چې د دوحې ایکسپو 2023 نندارتون کې خپل سوداګریز توکي نندارې ته وړاندې کړي وو. د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زادران وایي چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د توغندیز برید ادعا ناسمه او حقیقت نه لري. د ښاغلي زادران په وینا تېره ورځ په کابل کې هیڅ ډول امنیتي پیښه نه ده رامنځته سوې. د لوګر د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست مسؤلین وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د مرکز سربیره په محمد اغې او خروار ولسوالۍ کې 295 تنو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د ننګرهار کانال په سلجریبه ځمکه د مالټو د بڼ جوړولو چارې پیل شوې دي. او وروستی خبر ننګرهار کې سلګونه کسانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې. د ننګرهار ولایت کار او ټولنیزو چارو رئیس محترم مولوي فرید الله حقانی د ماشوم ساتنې ریاست اړوند د حرفوي زده کړو له مرکز څخه لیدنه او څارنه کړې.